ستړي مه سئ او ښه راغلاست. راځئ چې پر کار باندې پیل وکړو. لومړی دا یو مثالي خط دی چې د لورم اپسم په نامه باندې یادیږي. هیڅ معنا نه ورکوي خو په دې خاطر دا استعمالیږي د ډیزاین د ګرافیکس یا د یو مثالي خط په توګه باندې. نو په هر متن کې به سرلیک وي او نور متن به خط به وي. بیا هر څوک غواړي چې پر دا باندې کار وکړي، مطلب نه کې ترتیب کې. نو د دې ترتیبول یا فارمیټ کول چې هغه مهم کارونه که چیرې تاسو دلته کلیک وکړئ یا 3 وارې کلیک په دا جمله باندې وکړئ او یا په ماوس داسې خوښ کړئ، سلیکټ یې کړئ، نو سنټر مابینځ ته یې راولي، رایټ راسته خواته یې بیایي او بیرته لیفت ته یې بیایي. او که غواړئ چې شارټکټ کیز هاټ کیز استعمال کړئ په کمپیوټر کې، په کنټرول ایل باندې لیفت ته راځي، په کنټرول ای باندې سنټر ته راځي او په کنټرول آر باندې رایټ سایډ ته ځي. زه به دا مابینځ ته کم او دی بولډ چې دی پونډوي یې کنټرول بی باندې پونډیږي، کنټرول آی باندې ایټالیک یا لږ کږیږي، دا خط لږ کوږ سي، او کنټرول یو باندې انډرلاین کیږي، لاندې خط در کشیږي. بیا راځو دا متن سلیکټ وو یا غوره کوو. د هغه بعد دا جسټیفایبل کیږي. جسټیفای دا دی چې که ته ور ووایې د جملې سره ترتیب کې مساوي کړي. اوس د دې جملې ټوله جلا جلا دي او که جسټیفای ور ووایې مساوي کړي. نو هر وخت دا استعمال ضرورت خیر نسته، ستاسو پر متن اړه لري چې جسټیفای مو پکار دی او که مو لیفت الاین یا چپه خواته یا راسته خواته چې پښتو یې هغه سم پکار دی. نو دا جسټیفای دپاره دی. بیا راځو دوهم ولاین سپیسینګ ته یا د جملو په منځ کې فاصله ده. هغسې دا ټوله متن زه غواړم چې باید که د جملو په منځ کې فاصله راځي نو باید په ټوله متن باندې راسي. نو په ټوله متن باندې که غواړئ چې ټوله سلیکټ کړئ، هغه کنټرول ای یا ایډیټ کې سلیکټ آل. زه میک کاروم نو ماته کمانډ ای راښکاره کوي. نو کنټرول ای یا کمانډ ای چې ور ووایي ټوله متن سلیکټوي. دا ټوله متن چې مو غوره کړئ د هغه بعد پر لاین سپیسینګ یا د جملو په منځ کې کوم فاصله دی ورکوي. نو وبخښئ یو پوینټ یا 1.15 یا 1.5 یا 2. عموما خلک 1.5 پوینټ خوښوي چې هغه نه کې اسانه د خط په ویلو کې، او 1.5 چې دی پوینټ هر څوک خوښوي. نو کنټرول ای یا اپل ای ګره سلیکټوي. دا به زه بیرته یو کړمه او بیا راځو ودې ته چې که زه غواړم چې دغه سرلیکونه چې د هر متن دي، د سرلیکونه د هر متن دي، دا به زه ټوله مثلا بولډ کړمه او زه غواړم چې ایټالیک سي. یعنې داسې وایسېږي چې دا عمومي دی، دا د سرلیک بیا د عمومي باده د هر متن جلا جلا لیک دی. نو دی خو مې وکړئ. زه غواړم چې دغه رقم دا هم وسي، دا هم وسي او بل نور که ډېر یې هغه ځي ټول وسي. نو دې اساني دغه ده که چیرې زه دی دلته د لاین د باندې مثلا داسې کلیک وکړم، دی دا ټول جمله سلیکټ یا 3 وارې په دا کلیک وکړم، دا جمله مې غوره کړه سلیکټ مې کړله. نو دا برس چې تاسو وینئ لکه رنګ چې ورکوي فارمیټینګ، نو پر دا باندې کلیک وکړئ. بیا چې دلته پر دا جمله راکش کړئ چې هر رقم دی تاسو خوښ کړي چې بولډ یا انډرلاین یا رقم د فارمیټ جوړ شوی هغه رقم به دلته دی هغه کوي. او اوس که چیرې تاسو غواړئ دا بله جمله وکړئ یا داسې ډېرې جملې لرئ پر یوه ځای وکړئ، نو زه به بیرته شاته ولاړ شم. په کمپیوټر کې شاته تلل یا انډو کول چې دی کنټرول زیډ یا اپل زیډ په میک کې ور ووایي، نو هغه هر کاټ شوي هغه شاته شي بیرته. زه به دی بیرته خوښ کړمه. دا برس پر ځای بیا دلته بل داسې طریقه شارټکټ کی به استعمال کړم. کنټرول شفټ سی
کنټرول شیفت سی یې کاپي ده. کنټرول شیفت سی چې وروي دی د خط پر ځای د خط سټایل یا فارمټ کاپي کوي. بیا راځم دلته کلیک کوم چې دلته م کلیک وکړي دا جمله خو مې غوره کړله. بیا راځم لاندې دلته کنټرول نیسم، کنټرول یا په میک کې کمانډ نیسم او کلیک کوم نو دا جمله او دا جمله مې غوره کړه. په مابینځ کې دا نه راغله. که چیرې شیفت څوک ونیسي دی د هغه سره تر دغه سره هر څه نیسي، او که کنټرول ونیسي چې زه پر هره جمله کې کلیک کوم نو یوازې هغه مې پکار دی. نو ما کنټرول شیفت سی وختي وهلی ده، دی مې کاپي کړی دی د چې کوم څنګه سټایل دی یا فارمټ دی، او هغه اوس زه غواړم پر دا دواړو جملو راولم. نو کنټرول شیفت وی ویکټري، کنټرول شیفت وی چې وروهی هغه دواړه دا رقم کیږي لکه دا. نو دا بیا فارمیټینګ سو، یعنی فارمیټ کاپي کول. بیا راځو د خط چې څنګه باید ویسیږي. مثلا دا خط انداز پر کوم ترتیب چې نوشته سوی دی، یا مثلا دا خط چې څه رقم فونټس استعمال سوي دي. نو که چیرې عموما خو چې خلک فونټ بدلوي باید سلیکټ آل یا ټول یې سلیکټ کړي وي. نو هغه چې ګرده سلیکټ کې بیا دا فونټ بدلیږي. او که چیرې داسې یو خاص شی چې د یو چا فونټ باید جلا یا نور ټول هغه هغه جلا خبره ده. خو زه به دغه سلیکټ آل به کړمه او عادي ایریل ریګولر ته به ورسمه، دی به بولډ کړي. نو چې ریګولر مې کوي هغه بولډ خط خو نو ټوله بیرته ولاړې ول چې ما ټوله سلیکټ آل کړي وو هغه مې بولډ یې ایسته کړي. نو دی به زه بیا بیرته کلیک کړم، بولډ به کړم او ایټالیک به کړم. بیا به دی راسم دا برس به راواخم او دی به هغه رقم کړم. نو دا سو د فونټ بدلول. بیا راځو دا عمومي چې عمومي سرلیک دی. نو دا به زه نه غواړم چې هر شی هغه 12 سایز وي. لومړی زه غواړم دی چې مثلا تاسو کولی شئ چې خپله ډلې نوشته هم کړئ. مثلا زه دا غواړم چې 15 سي انټر وروي، چې کلیک مو وکړئ 15 نوشته کړئ انټر وروي چې یعنې معنا دا 15 پکار دی. نور د عمومي خط چې 12 سي دی او دی چې بیا چې دا سرلیکونه یا هیډینګونه دا زه غواړم چې 14 سي. نو دا به 14 سي، یوه اشاریه به د کم یا که 14 ډېر غټ وي نو زه به دلې دا 14 کم 14 به سي. بیا راځو دا ټوله سلیکټوم او اوس نو ورته وایم چې 1.5 یې کړه ځکه چې خط هم غټ سو او تغییر یې وخوړی. نو 1.5 پوینټونه باید په دې کې جمله کې فرق راسي، نو سره جلا مې کړي. او سلیکټ آل به کم د پوینټو دپاره که چیرې غواړئ شارټکټ کې استعمال کړي کنټرول 1 بیرته یوه ته یې راولي، عادي حالت ته کنټرول 5 یې 1.5 ته راولي، کنټرول 2 یې 2 ته بیایي، 2 پوینټه 1.5 پوینټ کنټرول 5 1 پوینټ کنټرول 1. دا به اوس کنټرول 5 به کم. او که چیرې ګای وخت خلک چې یو شی جوړوي ډیزاین یې غواړي چې وی ویني او ورته ګوري چې څنګه ایسي، د هغه دپاره دا چې غټ کوچني نښان دی لوړ وکښته یعنې الفابet تاسو کولی شئ چې په دا باندې هم استعمال کړئ. خو دا چې لوړ وکښته ځي دا لکه ته چې دلته لوړ وکښته ځې په دغه انداز باندې ځي 2 ټکي. د مابین ټکي لکه ما چې 15 راوړه هغه به تاسو په خپله نوشته کوئ.